ایران له طالبانو غوښتنه کړې چې اوبه ورپرېښودل شي. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان په افغانستان د واکمنې ډلې د بهرنیو چارو د وزیر سره په خبرو کې په چټک ډول د اوبو د پرېښودلو غوښتنه وکړه. هغه وویل چې په دې وروستیو کې پرېمانه بارانونه شوي دي، باید ایران ته د اوبو د ورتګ په وړاندې هیڅ ډول مصنوعي مانع جوړه نه شي. نوموړي د خپلو خبرو په دوام کې ګواښ وکړ چې که چیرې په لنډ وخت کې ایران ته عاجلې اوبه پرې نه ښودل شي نو دا به د افغانستان د واکمنې ډلې او د ایران اړیکې خرابې کړي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت کې چارې